د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د ایران په سیستان بلوچستان سیمه کې د پاکستاني ځواکونو بریدونه تایید کړي دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په وینا په دې بریدونو کې یو شمېر ترهګر وژل شوي دي، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر یوې خبري غونډې ته ویلي په دغو بریدونو کې د 4 ماشومانو په ګډون 9 کسان وژل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې په دې هکله ویل شوي د پنجشنبې په سهار د ایران په سیستان بلوچستان سیمه کې د ترهګرو پر ځانګړو پټنځایونو پوځي بریدونه پیل شول چې د مرګ برسرمچار نوم ورکړل شوی. د استخباراتي عملیاتو په ترڅ کې ګڼ شمېر ترهګر وژل شوي دي. له دې مخکې د مهر خبري اژانس په راپور کې د ایران سیستان بلوچستان والي له قوله ویل شوي وو چې د سراوان سیمې چاودنو کې 3 بهرنۍ ښځې او 4 ماشومان وژل شوي دي. د ایران د سیستان بلوچستان والي امنیتي مرستیال علیرضا مرحمتي ایران ټلویزیون ته ویلي چې د ایران په خاوره کې پر یوه کلي د پاکستان توغندیز برید له کبله 3 ښځې 2 سړي او 4 ماشومان چې ټول بهرنیان دي وژل شوي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه بهرنیان د کوم هیواد دي. نوموړی زیاتوي چې په پنجشنبه سهار وختي 4 بجې او 15 دقیقې وې چې د سراوان ښارګوټي په سیمه کې څو چاودنې واورېدل شوې او له ارزونې وروسته متوجه شوم چې پاکستان د ایران پر یوه سرحدي کلي د توغندیو بریدونه کړي دي. د CNN خبري شبکې په یو راپور کې د پاکستاني امنیتي چارواکو له قوله ویل شوي دغه هیواد په ایران کې 9 هدفونه په نښه کړي دي. پاکستان کې د نیویارک ټایمز خبریال سلمان مسعود پر ایکس یو پیغام کې وویل چې پاکستاني ځواکونو د ایران په خاوره کې لږ تر لږه 40 یا 50 کیلومتره دننه د بلوڅو بیلتونپالو 9 کمپونه په نښه کړي دي. نوموړي دغه راز وویل د پاکستان له نظره د پاکستان له لوري دا بریدونه د ایران له لوري د بیا ځل بریدونو مخنیوي لپاره اړین وو. پاکستان اوس له ایران غواړي چې له هر ډول تازه کړنو ډډه وکړي او کنه داسې احتمال شته چې تاوتریخوالی ډیر سي. د پنجشنبې په ورځ سهار وختي د سراوان ښار په شاوخوا کې د چاودنو غږونه اورېدل شوي وو او له هغه وروسته داسې راپورونه خپاره شول چې دا بریدونه د پاکستان له لوري شوي دي. دا چاودنې له هغه یوه ورځ وروسته وسوې چې ایراني چارواکو وویل د پاکستان په خاوره کې دننه یې د سني وسلوالو جیش العدل پر مرکزونو بریدونه کړي دي. د پاکستان حکومت ویلي وو چې په دې بریدونو کې څو ماشومان هم وژل شوي دي. د یادونې ده چې پاکستان د ایران بریدونو ته سخت غبرګون څرګند کړی وو. د ایران او پاکستان ترمنځ اړیکې په کمسارې بڼه خرابې شوي او پاکستان د ایراني بریدونو په غبرګون کې له دغه هیواده خپل سفیر بیرته غوښتی وو. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ د ایران په خاوره کې د خپلو ځواکونو د بریدونو د تایید ترڅنګ وویل پاکستان د خپلې خاورې تمامیت او دفاع لپاره هوډمن دی او د دې پیچلو عملیاتو ترسره کول د پاکستاني ځواکونو مسلکي وړتیا ښیي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په وینا پاکستان به د خپلو خلکو د امنیت د خوندیتوب لپاره ټول اړین ګامونه پورته کړي. د بهرنیو چارو وزارت له لوري په بیان کې دا هم راغلي چې پاکستان د ایران خاورې تمامیت او خپلواکۍ ته درناوی کوي، خو د نن عملیاتو هدف د پاکستان د خپل خوندیتوب او ګټو ترلاسه کول وو او دوی به د پاکستان پر خوندیتوب او ملي ګټو هیڅ ډول جوړجاړی ونه کړي. د دغه وزارت ویاندې ممتاز زهرا خبریالانو ته وویل د ایران په خاوره کې د ترهګرو د پټنځایونو په نښه کولو هدف له ځانه پاکستان د دفاع په خاطر وو. هغې زیاته کړه موږ مخکې څو ځله پر سرحدي سیمې د پاکستان پر خاوره د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه ایران ته خبر ورکړی وو خو کومه اغیزناکه لاره ونه موندل سوه. ممتاز زهرا وایي پاکستان به پر خپله پوله هیڅ ډول مداخله ونه زغمي او د دې لپاره به تر ټولو غوره لار غوره کړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاندې وویل ایران یو ورور هیواد دی او پاکستان یې ډیر احترام کوي او اوس هم په دې خبره ټینګ ولاړ دی چې دواړه هیوادونه دي د دوه اړخیزو اړیکو د ښه کولو لپاره خبرو ته لومړیتوب ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعاني پر سرحدي سیستان او بلوچستان سیمه د پاکستان بریدونه غندلي او تهران کې د پاکستان د سفارت شهرزاد پیر بهرنیو چارو وزارت ته اظهار کړی دی. د کنعاني په وینا دا اظهار په دې تړاو د پاکستان حکومت ته د رسمي اعتراض او د وضاحت غوښتلو په موخه ترسره شوی. د ایران سیستان او بلوچستان امنیتي مرستیال علیرضا مرحمتي ویلي نن پر سراوان پاکستان د 3 بي پیلوټ الوتکو په مټ بریدونه کړي دي. دی وایي دا 3 واړه ډرون د ایران په یوه سرحدي کلیواله سیمه کې پر 3 استوګنیزو ودانیو لګېدلي دي. نوموړی وایي په 3 بریدونو کې 4 استوګنیز کورونه تخریب شوي او نږدې 10 ښځې او ماشومان پکښې وژل شوي دي
چې ویل کېږي وژل سوي پاکستاني وګړي دي. خو امنیتي سازمان اوس دا څیړي چې دغه کسان د ایران په دې کلیواله سرحدي سیمه کې څنګه ځای پر ځای سوي وو. د پاکستان ولسمشر عارف علوي د ایران پر سیستان او بلوچستان د اسلام آباد د تازه بریدونو په باب په خپل لومړني غبرګون کې ویلي چې پاکستان د خپل ملي امنیت او ځمکنۍ بشپړتیا په باب سوله او پخلاینه نه کوي او د خپلې خاورې د دفاع لپاره به ټول لازم ګامونه واخلي. ښاغلي علوي د ایران د خاورې دننه د پاکستاني پوځ تازه بریدونه په دفاع کې دا بریدونه مسلکي بریدونه بللي دي. په ایران کې د بریتانیا پخوانی سفیر رابرټ مکایر BBC ته ویلي چې په پاکستان کې د ایران بریدونه او همدارنګه د پاکستان غبرګون کورني دلایل لري. مکایر زیاتوي په داسې حال کې چې له پولې هاخوا بریدونه ډیر جدي دي خو باید په دې باب لږ ژور فکر وسي ځکه چې دواړه هیوادونه په ښکاره یو پر بل بریدونه کوي. نوموړي په ایران او پاکستان کې د بلوچستان سیمه یو بېقانونه سیمه بللې چې په وینا یې تر ډیره پکې د نشه یي توکو قاچاقبران هلته د زرګونو کسانو د مړینې لامل دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د ایران او پاکستان ترمنځ وروستۍ ترینګلتیا د اندېښنې وړ ګڼي او پر دواړو ګاونډیانو غږ کوي چې له زغمه کار واخلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له ادرسه خپره سوې ویناپاڼه کې راغلي د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د ایران اسلامي جمهوریت او پاکستان اسلامي جمهوریت ترمنځ وروستی تاوتریخوالی د اندېښنې وړ بولي او په دواړو ګاونډیو هیوادونو غږ کوي چې له زغم څخه کار واخلي. دا چې سیمه له اوږدو تحمیلي جګړو او بې ثباتیو وروسته د امنیت او ثبات ساه اخلي نو دواړه لوریو ته پکار ده چې د سیمه ییز ثبات د لا ټینګښت لپاره هڅې وکړي او د اختلاف وړ مسایل د ډیپلوماټیکو چینلونو له لارې په خبرو اترو اوار کړي. چین چې له پاکستان سره ګډه پوله لري او د ایران او پاکستان پیاوړی متحد دی پر اسلام آباد او تهران غږ کړي چې له زغمه کار واخلي او له تاوتریخوالي او ترینګلتیا ډډه وکړي. بیجینګ د پنجشنبې په ورځ وویل چې پاکستان او ایران په سرحدي سیمو کې د بریدونو له تبادلې وروسته د پاکستان او ایران ترمنځ منځګړیتوب تلېواله دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماونینګ په یوه خبري غونډه کې وویل چین په ټینګه هیله مند دی چې دواړه خواوې له ارامۍ او زغم کار واخلي او د تاوتریخوالي د ډیرېدو مخه ونیسي. که دواړې خواوې وغواړي موږ هم چمتو یو چې د وضعیت په ارامولو کې رغنده رول ولوبوو. ایران او پاکستان دواړه د بیجینګ نږدې ملګري او د شانګهای د همکارۍ سازمان غړي دي.